د سلام په وړاندې کولو هرکلی. د هلمند د لښکرګاه په جنوب کې هغه کانونه چې د ډیورند کښت ته نږدې دي تر بل هر وخت ډیر کچا کیږي او په ګڼو طبیعي زیرمو کې په خپل سر کیندونو یې زور اخیستی. کلونه کېږي چې په هلمند کې د رخام په نوم کلو ډبرو د قاچاق او خپل سر کیندلو راپورونه ورکول کیږي، خو اوس تازه ول کېږي چې د دې ولایت په خانشین او دیشي ولسوالۍ کې د سرو زرو په نوم د لوی غره څخه پاکستان په خپله ګټه کیندنې کوي او د چینایي کمپنیو سره د استخراج قرارداد یې کړی وی. د هلمند ولایتي شورا دا مسله تاییدوي، خو وایي والي په دې اړه پلټنې کوي. د هلمند د ولایتي شورا غړي وایي د پاکستان لخوا د خانشین د رخام غر او په خاص ډول له بلوچستان رباط سیمې ته نږدې د دیشو مربوط د سرو زرو کانونه د پاکستانیانو لخوا په سیستماتیک ډول کیندل کیږي او بیا د هوا او ځمکې له لارې د بلوچستان ایالت څخه خپل مرکزونو ته وړي. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که څه هم دا مسله نوې نه ده، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو او کانونو قاچاق او غیر قانوني کیندنو زور اخیستی.